فرشتو د ایوب علیه السلام صفت کوو، دا ابلیس ورته وایي چې یاره دا هغه به ولې به عبادت نه کوي؟ هغه له خدای مال ورکړی دی نو عبادت ته اوزګار، هغه له خدای بچي ورکړی دی نو عبادت ته اوزګار. کله د مال او دولت نه وي، ته به عبادت نه وکړې. په الله دا خبره بده ولګېدل. ابلیس ته څه وایي؟ الله مال دولت دې فارغ کړی دی، دی اوزګار دی. ته دې غریب ته د مال اختیار ته مال راکړه، دې غریب کو تو ګوره چې دې ستا پټې عبادت به مو نه کوي. شیطان غواړي وخت الله سره مقابله کوي. الله ورته ګوره مه کوئ نه چې تا الله مال اختیار ته راکړه، لا مال ولا تباه کوم. وایي ښه ده، هغه مال به ته اختیارمند کړو. نو دا ورونو یاد ساتئ، قرآن حکیم کې الله وایي یرسل علیکم حفظا. هر انسان له خدای پاک ګورې فرشتې ورکړي دي چې ستاسو حفاظت کوي. که دا فرشتو حفاظت نه کول نو دا نیکان خلک به د شیطانانو وجلي. اوس یو نیک سړی دی، یو عالم د خلکو ته څومره نصیحت کوي، د څومره خلکو اصلاح کوي، په خلکو ګیرې پرېږدي، خلکو ته نصیحت کوي، خلک د ناروا ونهاري. ټول ورځ په جومات کې جمعې مانځه کې یا په جنازو کې دا تقریرونه چې کوي څه لپاره کوي؟ چې خلک جنت ته راچي او د جهنم نه ووړي. دا خو د شیطان دشمني. نو هر نیک بنده د شیطان دشمن دی. نو ده به بیا څه چل دی؟ خوله کې اوس د نیکانو ته وسوسې اچوي، بیا به یې د دې مړی نه نیول. اوس هغه دشمن د شیطان چې مونږ یې نه نو مونږ یې نه مړی نه به یې نیول، نیک سړی به یې وجه، مړی باندې به له ګوتې خورې وجه. لیکن الله حفاظت کوي. ګورې په فرشتو یرسل علیکم حفظة، داسې فرشتې دي چې هغه د انسان حفاظت کوي د شیطان نه، د انسان د مال هم حفاظت کوي. ګنې دا شیطان ستا غنم هم ختمولی شي، ستا جوار هم ختمولی شي، ستا ګډې چیرې هم ختمولی شي، ستا بچي هم ختمولی شي. خدا ګورې خدای پاک حفاظت کوي. نو الله ذوالجلال فرشتو ته حکم وکړو، دا شیطان که د ایوب علیه السلام د فصل سره څه عمل کوي نو اوزي کې پرېږدی. بس دی راغی د خپل بچي راغونډ کړه او د حضرت ایوب علیه السلام چې څومره فصل و هغه ټول ورله برباد کړ. څه وسوده و، څه دریاب کې وغورځوله و، څه باندې یو خوا څه بل خوا ټول فصل شین دی او که اوچ دی ټول هلاک کړ. حضرت ایوب علیه السلام ناست دی او د خدای پاک عبادت کوي او دا شیطان د مشر ناظر په شکل کې راغی، کم چې د پټو مشر او ایوب علیه السلام ته وایي چې ته خو د خدای پاک عبادتونه کې لګې او الله درله فصلونه ټول تباه کړ، میوې هم تباه شوې، باغونه هم تباه شو، غنمان ارسل على الاس وجدو برباد شو. ایوب علیه السلام چې کله سلام وګرځاو نو الحمدلله الذي اعطاني، الله دا هغه الله چې مال دا مال راکړی دی هغه ډېره لویه ثنا. خدای پاک ماله دا مال راکړی او دا مال رب العالمین واغشت، خدای راکړی، خدای واغشت، دا خدای مالو فاخذ مني مال واغشت. زه به خدای ثنا ویم. او د نیک بنده ګورې خصوصیت امرونو دا دی چې که دله خدای مال ورکړي هم به دې الحمدلله، او که دله خدای مال والدي بوي انا لله وانا الیه راجعون. زو زما د مال د خدای یو او یو ځل به مونږ ټول الله لرو، نن مې مال لار بلو به زه مو ورپس. ځکه خو پیغمبر علیه السلام ته حضرت جبریل علیه السلام راغی که نه، وایي د خدای رسول الله وایي چې دې څومره مال غواړې و دې غواړې هې ورکړم والا. وایي نه زه داسې مال نه غواړم، زما دا خو هغه چې یو ورځ موړ یم او بل ورځ وږی چې موړ یم چې د خدای شکر ادا کړي او چې وږی یم چې الله ته وژاړم. دا صفت دی الله په مسلمان کې پیدا کړي. زه خو دا سوال کوم لم خدای له فقر نه مو ساتي، د تنګدستیا نه مو ساتي. دغه امتحان ته مونږ نه شو ټینګېدی، پیغمبران ورته ټینګېدي شو، مونږ کوم ځای ټینګېدي شو که یو ورځ باندې دوغه راله مونځ هر څه به دې ورته پرېښي. ښځه نه مونځونه کوم ورته مې راباندې لالوګه راولې، زه خپل کار کوم نه کوم دلته مونځ. هغه ایوب علیه السلام او پیغمبران جدا وو، د هغې دغه صفت او دغه خصوصیت و. بهر صورت رونو وایي مال خدای راکړي او مانا الله واغېستل، الله له ثنا دی ناامیده شو، مایوس الله. الله ذوالجلال ورته وایي چې څه دې وکړه، فصل دی ولا برباد کړ، څومره د لکونو روپو مال دی ولا برباد کړ. لیکن زما دا بنده د ایوب علیه السلام عبادت کې د پرب د سترګې فرق رانه وست. وی الله نور مال شته، مطمئن دی دا، اوښان او ګړې چیلې شته، نوکران او خادمان شته. دا څه خبره اوس فصل برباد شو بل بیا وکړي که نه؟ دې د اوښانو د ګډو چیلیو اختیار ما له راکړه چې دا مور د هلاک کړمه، چیرې مانه عبادت وکړي، دغه اختیار مې هم در راغی چې څومره فرشتو ته حکم وکړه چې د اوښانو ګډې چیلیو حفاظت نام لاس والی، هغه مو شیطان برباد کړ. او بیا همغسې ایوب علیه السلام عبادت ته ولاړ دی چې دی د هغه اوښانو د ګډو چیلو چې کوم مشر نوکر او خادم و د هغه په شکل شو راغی. دا الله له عبادت کوې او خدای پاک د سره بل ورځ درنه څه وکړل، فصلونه یې ټول برباد کړل. وایي اوس څومره چې اوښان دي او ګډې چیلې ټول برباد شو. هغه 15,000 اوښان او ګډې هغه 12,000 ګډې چیلې ټول لاړل، ختم. دی هماغسې ویل الحمدلله الذي اعطاني هذا، هغې الله له صداره چې مال یې دا راکړه. واخذ مني ومانه واغشت لله ما اعطى ما اخذ. کوم شي چې تعالی درکړي هم خدای درکړي هم د خدای دی، او چې کوم در نه اخلي هم د الله اثبات پروا مې نشته. او په خپل عبادت کې رب د سترګې فرق رانه وست. بیا مایوس چې لکه عجیبه سړی، فصل برباد شو، دا سیدونه برباد شو، اوښان چیلې ګډې هغه برباد شو. بیا اسمان ته وایي څه دې وکړل؟
وی خدای پاک نوکران خادمانی نوکران خادمان شته په دغه نورې ګډې چیرې استاد وی دا هغه اختیار مې ده راغی ټول نوکران خادمان یې مولا مړه کړل اوس چې خدای پاک حفاظت لري کینو بیا خو شیطان ضرور رسول شي راغی ولا بیا دا شیطان د انسان په شکل وي ته خو د خدای عبادت کوي چې څومره هغه 1500 د نوکرانو ټول لاړ برباد شو وبا پر عالم نشو بیا ما غسوي ان لله ما اعطى وما اخذ چې خدای کوم شی در کام دا خدای دی چې نه واغښتام دا خدای بیا الله او بیا وی سره وکړ او چې خدای له سره امداد کوي شیطان لاړ ستا مقابله نشي وی بچی اشتا پاره مطمئن دره هغه بچی اختیار مې نه درته دغه وخت کې راځي بچی راغون شي د حضرت ایوب علیه السلام اور دا اولونه وی دامن راغون شي دی یو کوټه کې استاد ورته سبق خاين الله ذو الجلال اختیار ورکړي او بس دیرانه وخت کوټه په جوړه کوله ولا پیرو اجه څومره پکې هغه لونه وی او زامن ټول پکې مړ شو بل کوټه ورله په خزر او غرزولا صرف یو وخت د ایوب علیه السلام ته بچو باقي ټول مړ شو راغی په منډه چې کوم د درو د زامن استاد دغه په شکل داري او ایوب علیه السلام ته د شابه کوي عبادتونه تاسو خدای ته سوال نه کړئ څنګه ستاسو خدای بل چا ته نه ګوري تاسو یې راغشته ده ابل ولر مال برباد کو دغه بچی لرم راکړل دی او ما خبره کوي لله ما اعطى وما اخذ خدای چې سره کړی دی هم د الله دی او چې واغشته هم د خدای دی ما زما په صبر دی دی وته سوي دا خبيث دی ورته وی چې افسوس او ارمان کله هغه بچوا چغلي ووري دی او دا هغه مازغه او دا هغه کلمې دی ولې دی کنه دا عجیب سره نو دی وخت حضرت ایوب علیہ السلام الله تعالی سجد اور پاسه ده بچو فکر لرا روان شو او دا سجد کوي یا لیتا امي لم تلدني ارمان کمور نه وراول نو صحابه ته بیا هم د دنیا تکلیف ته غیر اختیاري په سړي باندې هغه تکلیف خو خامخا راځي افسوس کمور نه وراول او دا مور نه پیدا نو صحابه دا بچو باندې خامخا رحم راشي خو چې دا خبره او په شیطان لدا یوم دی راو دا خبره واغشت او بل اسمان ته منډه کړی او ایوب علیہ السلام چې پوه شو نو در خدای ته پسجده پرې و چې الله باندې غلطي شو بس دا چې څوک الخلی وکړل دا بچی را کړم ته و الله وام غشتل تا خبره چې ما بچو ته خدای پاک شهادت تا الله ورکړ زه په خوشاله شیطان چې بار ورخت نو الله ته وایي چې ستومانه مې کړل لسړي څنګه چې دا نه وی کنه چې ارمان کمور نه وروړي نو څه خبر دا خو دومره لوی خبره نه ده استاد راتلونه دا توبه مخکې را رسیدلې دا لار کې چې دا توبه را رسیدلې دا خبره هم توبه خو دا شو ګوره دا غیرم توبه ګار دی ای خدای پاک وي څنګه دی وکړه الله خپل وجود مطمئن وجود روغ دی په دې تمه دي چې د خیر مال راتلو شي دي بچی راتلو شي دي نور به خدای راکړي تیر دی وجود اختیار راکړي چې دې په مرز وګورځم چې دې عبادت الله پاک دې دا اختیار مند درته راځي حضرت ایوب علیہ السلام په مصلا ولال دی په جا نماز ولال دی منځ کوي او دې شیطان ور سپې مو کې پوکیو دا خبيث شی چې پوکي او په دې بیماری لګي بیماری پر روانه شو په دې وجودي بیماری لګي دې ته نوبت ورسېد چې هیڅ قسمه دنیاوی علاج فائدہ نه ورکړي نه حکیمی او نه بل هیڅ فائدہ نه ورکړي او نوبت دې ته ورسېد چې په کم کلی کې دی وو چې کم مرګي وسره ټول تلل او تخته پس دې کې راشي نه بیا مرګري وسره نه دیږي یو مرګري امتلال بلم تلال مسلمانان چې کوم غم لاله مرتد شو لازم خدای پیغمبر مالونه ولا خدای تبا کوي وجود ولا خدای بربادي دا نقصان وسره کوي عجیب الله پیغمبر دی هغه مرګري چې څومره وسره وغه ټول لاله بس دا هغه امداد هغه مرګرتیا ختم شو یو بیبی د ایوب علیہ السلام رحمینم دی او د یوسف علیہ السلام نو سره د یوسف علیہ السلام د زوی لور ده او دا ایوب علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام نو سره د یعقوب علیہ السلام د بل زوی او سره پاتې شو باقی نور چې څومره مسلمانان وغه ټول لاله مرتد شو تختیدل نو د خلق د خدای ته وی چیرې د مهربانیو کا او دا خاوند دې کلی نه بارو بس دته داسې مرض لګیدل چې ممکن ده دا بیماری مونږ ته نه دی او کدا نو باسي نو ولې مونږ یو باسو کې لار کې نه غورځو نه خدای د خپل خاوند را پوغت او یو اړې د کلی نه بار یو ځای کې ورته چخچی بندګي جونګړه را یو ځای کو پاره کې ډېر یو ځمکه باندې سملاو او دا خواله بغیر دی دا او مزدوري به کول او د خپل خاوند نه به راوړه نو به صورت خبره مې دې پوری کوله چې بیماری په لګیدل او سخت بیماری په لګیدل چې دا کلی نه بارې کم ځای کې وګورځاو نو دا قوم یې ورغلو مغه دې تور پس ودا څه کارو مې ربانه کې دلته کې زموږ نوکران او غلامان ګرځي راګل اصله بیماری غیته ولګي او دا غیره بیا مونږ ته نه لګي دا خاوند یو څه نه دی راک او کله نه دی راک نو ګره تام وجنو دین درلو وجه اخو بیا مجبور شو او دا غلینه کې تل یو ځنګل ته یوړل یو بیابان ته یو دشت ته یو ځنګل ته پاره کې په یو میدان کې دا خپل خاوند سملو دا بتلا او خواري مزدوري په کولو چې سبه غټل د خپل خاوند لبه وړل او یو نومي طبيب حکیم
چې کوم په هغه زمانه کې معالج او علاج والا یو یې پرې نه ښوده د خاوند د علاج لپاره، خو بیماری الله راولي. قرآن حکیم کې الله فرمایي ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، خو چې خدای له تکلیف او ضرر راوست بې الله نه بل څوک نشي درکولی. ډاکټر او طبیب به د علاج کوي، خو چې خدای پاک دا بیماری د لرکولو اراده نه کړي، نه ډاکټر لرکولی شي نه طبیب لرکولی. او چې خدای پاک دا مرض د لرکولو اراده وکړي یو معمولي غوندې نسخه به دې بانه شي، خدای پاک به دې جوړ کړي. نو یو ځل شیطان راغی د ښځې ورته وایي یاره ستا دا خاوند نه جوړ دی، یو ځل یو نسخه ښیم، یو اسانه غوندې نسخه راته ښیم، هغه کار وکړه دا خاوند به دې فورا جوړ شي، زه ذمه داري درکړم. وایي څنګه وکړم؟ وایي داسې کار وکړه یو چیلې او ګډ پیدا کړه او حلالې او د هغې غوښه پرې وخوره، خو دا چیلې ګډ چې حلالې نو د خدای نوم به پرې نه وي، دا به نه وي چې بسم الله الله اکبر یا بسم الله والله اکبر، دا به نه وي. ذبح یې کړه او د خدای نوم پرې مه اخله، دا غوښه پرې وخوره نو ممکن ده چې ستا د خاوند جوړ شي. روح المعاني لیکلي دي. نو هغه دې ویل راشه دا کار وکړه. اول خدای شیطان ورته نور ډېرې خبرې وکړې، یو نوم یې ورته خپل وښوی دا نوم پرې والوې، نه نه د خدای نه ما سوا بل شي باندې زه ذبح نه کوم. بیا ورته وایي چې خدای د خدای نوم به پرې نه ویل چې مونږ کوم خوراک کوو مونږ د خدای نوم به خامخا اخلو. وایي ښه یو کار خو وکړه که نه. دې ورته انکار وکړه، خو هغه ورته وویل دا ورته وایي چې ګډ چیلې لکه مې راوړم، زه به یې دله راولم. شیطان ورته وویل دا خبره مې دې پورې کوله چې دا لاره ورګه د خاوند سره مشوره کوم. حضرت ایوب علیه السلام ته وځېدله چې دغسې یو سړی دی یو طبیب دی، ما ته دا خبره وکړه، وایي ښځې دا شیطان دی خدای وایي، دا زمونږ ازلي دشمن دی، ګورې پام کوه. تا ورته سوی مې چې ورګه ښه تا خبره ومنله، که زه خدای جوړ کړم نو 100 جوړې به دې وام، 100 چوکې به دې وام. اوس که بله ښځه وي که نه وي چې ښه دا کټ کې پروت دی، ډوډۍ دله زه راوړم، ګټه دله زه کوم، بیمار یې په اوبو دې زه ګرځم، په شا دې زه ګرځوم، او لا چې جوړ شي ما به 100 چوکې وې، زه خپل کار کوه. دې زمانې ښځه وې زه به یې ورسره کړي، او مړی به وله ګوتې ښودو چې بېغمه دې کړم. لا ته ما به 100 چوکې وې، هغه ورته څه وایي تا دې خدای جوړ کړي نو 100 نه چې 1000 چوکې مې ووه، خو تا دې او هغه به مجبوره ده، ځکه چې هغه په بیماری کې مبتلا دی، او داسې بیماری کې مبتلا دی چې ټول وجود یې په هغه مرض انخطر. بعضې کتابونو کې دا راځي چې چینجي پرې لګېدلي وو، هغه چینجي به یې راواخېست او په زخم کې به یې کېښوده، دروغ دي. بس قرآن حکیم کې او حدیثو کې د مرض ذکر چې مرض پرې ولګېد، او دا نه دي شوي چې چینجي پرېوته او بیا په زخم کې کېده، دا نشته. داسې په قصو په کتابونو کې شته، خو دا واقع غلط. بیماري پرې ولګېدله، هغه بیماري دې ته ورسېده چې ژبې ته ورسېده. دا بیبي یې باغ اوتې ده، او دې وخت کې چې بیماری دې ژبې ته ورسېدله نو د الله ته سوال وکړو. وایوب اذ نادى ربه انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین، خدایا ما ته دا بیماري ډېره زیاته ورسېده. او مفسرین لیکي چې دا لفظ دی چې یا الله تر اوسه پورې خو ما ستا نه د بیمارۍ د جوړېدو سوال نه دی کړی. دې بیبي به ورته ووایي چې ته سوال وکړه د خدای نه چې خدای پاک تا سره بیماري جوړه کړي، وي الله زما په حال خبردار دی ولې سوال وکړو. دا د متوکلینو دا اب دی، ګورې د هغې طریقه ده. مونږ خلک چې په بیمارۍ کې مبتلا شو د خدای نه به سوال کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا طریقه کوله چې بیماری در باندې راشي د الله نه سوال وکړو، د خدای نه د جوړېدو سوال وکړي. او بیماری د خدای رحمت مې درې قسمه، حدیث کې درې قسمه الفاظ راځي. یو حدیث کې راځي چې خدای پاک په چا بیماری راولي نو دې باندې ګناه راځي. بل حدیث کې راځي چې په چا خدای بیماری راولي نو درجې ولا په بلند دی. بل کې راځي چې په چا خدای پاک مرض او تکلیف راولي نو دا د خدای پاک د طرف نه پر انسان یو خپل قهر او غضب. نو مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه لیکلي دي چې یاره د دې به څه پته لګي چې دا د خدای رحم کم یو دی، دا بیماری په کم لر کېږي، ګناهونه په کم لر کېږي، درجې په کمه بلندېږي. بوادر کې دا جواب هغه کړی د دې حدیثو درې واړو تطبیق یې کړی. بچی یې مړ شي نو کله فریادونه شروع کړل چې خدای زه دې لیدې ما دا تکلیف په ما راولې بل څوک نشته، نو ته پوه شې چې دا د خدای قهر او غضب دی په ده باندې. او که ده فریاد ونه کړه خو خوشحاله هم پرې نه دی، د خدای نه یې ګاډې وړې ونه ختې خو یاره ډېر پرې خوشحاله هم نه دی، نو پوه شې چې دا بیماري دا تکلیف د ده د ګناهونو د رجېدو سبب دی، دا د خدای قهر نه دی. او که دی پرې خوشحاله شکر دی خدای چې تکلیف دې راوستي، د ګناه پرې رانه ورسي، شکر دی خدای چې دې نه زیات نه دی، نو دې سره خدای پاک د انسان درجې بلندوي. خو چې بیماري لرته ولګي نبي علیه السلام فرمایي چې ګورې دا مه وایه چې خدای دا زیاته کړې یا مې لرکوه، نه ده ووایه چې رب العالمین دې مانه لرې کړي. مولانا اشرف علي صاحب لیکلي د حاجي امداد الله صاحب رحمت الله علیه مجلس کې ناست وم، او حاجي صاحب رحمت الله علیه دا ډېر لوی ولی الله د زمانې تېر شوی، هغه د دې بیمارۍ او د تکلیفونو د دې صفت یې کوه چې دې سره خدای ګناه راجوي او مرتبې ورسره بلندوي. په خدای پاک باندې سړي د آخرت هغه تکلیف چې دنیا کې خدای ختم کړي، د دې صفتونه یې کول چې دی کې یو سړی راغی او حاجي صاحب ته کېناسته چې صاحب زه بیمار یم او ما ته دعا وکړه چې ما خدای پاک جوړ. په مجلس کې اوس چې څومره علما ناست دي هغه ټول اوس په دې کې پریشانه شو چې اوس به حاجي صاحب څه وایي. که دا وایي چې خدای پاک ته جوړ کړي نو بیماری ته خو اوس دی لګیا وایي چې دا خدای نعمت دی، اوس یې وایي خدای نعمت دی ګناه پرې راځي. اوس بوډا بابا وایي چې دعا وکړه خدای نه چې ما خدای جوړ کړي، خدای دا مطلب دی چې خدای دا نعمت رانه لري کړي، دې به څه وایي. موږ هم پریشانه شو چې اوس هم دې مجلس کې بیماری ته خدای نعمت وي، اوس بوډا بابا له سوال کوي چې خدای لري کړي دا بیماری، دې خدای مطلب یې نعمت دی لري.
وی حاجی صاحب رقیه وی لاس اوچت کړي او دعا کوم تاسو په مين وای وی الله بهشکه چې بیماری ستاره لوی نعمت دی ستاره رحم دی او ستاره لوی نعمت ته په ګناه انسان نه راځي د آخرت سخت پیسانه درجه په بلنده او خدای دې نعمت ته ټینګېدل ډېر ګران دي دا نعمت زمن ډېر ګران دي نو الله دا نعمت ولا روح صحت په نعمت بدل کا څومره عجیب سوال شو دا نعمت د روح نعمت پس دغه بدل کا نعمت بدل کا نو حقیقت دا چې ایوب علیه السلام ته خو لوی نعمت او د خدای نه سوال نه کاو چې دا خدای په دما درجه بلندای خو هغه ته ټینګېدې شو ګره مونږ ټینګېدې نشو ورته یا صحابي راغی نبی علیه السلام او پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړل خپل وطن ته کال پس چې بیا راغی دومره تپشه دومره نری چې نبی علیه السلام اړونه پیژن دی راغی پیغمبر علیه السلام ته وایي چې خدای رسول دې نه پیژندل وینا ویلاغه پروس کالنې صحابین د فلان کې علاقې کې رااله مو پتا ایمان راوړل هغه کته غټ شرف غټ کټ سړی وي دا تا باندې ستل شوی دی وی ته دعا خو نه کې نبی هم صاحب کشف دعا خو نه کې کوم وی سوي وی دا سوال د خدای نه کوم چې الله کوم عذاب تماله په آخرت راکې ناغه په دنیا کې راکا چې آخرت ته پاک لاړ شو اللهم یا خدای چې ما کان هغه ست معذبک فی الاخرته کتمال یو عذاب راکونګي په آخرت کې نو رب العالمین هغه عذاب مال په دنیا کې راک خو چې آخرت کې راړانه نبی رسول الله وی خدای بنددار سوې نو د دنیا کې ټینګې دي او آخرت کې ټینګې دي دا نو وایي دا سی وایي چې الله کوم عذاب په آخرت کې راکې نو دنیا کې هم ته وساته په آخرت کې هم ته وساته کوم ذات چې دا پولی شي چې د آخرت په دنیا کې لږ کې نه غزاد دام پولی چې دلته هم درنه کې ولته هم درنه ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب العالمین دنیا کې خپل جون راکا د تکلیف او د مصیبت نه پاک او په آخرت کې خپل جون راکا د تکلیف او مصیبت نه پاک او د جهنم د اور نه ایوب علیہ السلام چې کله جبه تا غزر ورسید وی الله خدای او باقی ستاره عبادت نه پاتې کېږي خپل ځان ته تکلیف نو خوستا پرې نو خله دې خوستا کوم نو مخلمه نو بیماری مې دې خله ته ورسېدله نو رب العالمین اوس نور تکلیف زیاتېږي او تکلیف باندې بیا نه ما خوستا نو مغشتله اوستا ذکر پاتې کېږي الله ته سوالو الله رب العالمین فرمایي فاستجبنا له من دعاء قبول او اغا فكشفنا ما به كم من ضر ست تکلیف متلک هغه تکلیف هم ته ختم ورو ان شاء الله صادر ګرځي پوره تعاون کې جمعه سره ان شاء الله مونږ کار بند کړی ورې چې مونږ څه کم کار کوو نه کې مونږ قرضداري شي د پیسې هم قرض کړی سیمټ وارم لګي پیسې پاتې دي تاسو مهرباني وکړئ اطمینان سره کې خیر د چنده کې څه اخلاص کیږي د چا ملګرو هغه وکړي چې ان شاء الله مونږ باقي کارم په خیر روانه وبره دویم چنده نو په هر صورت دا خدای نشتا الله دعا قبول کړه چې تبار اوته داو جبريل عليه السلام راغی حضرت ایوب عليه السلام او دا ته وایي چې حضرت جبريل عليه السلام ولې یو براوي په هغه او بواخلو دا اوسکا هغه په اوسکه ورا پاسه ویله خو دا پاسې دونه ما ایوب عليه السلام ته وایي کما دا نه ګوره پاسې دونه ویروچت جبريل عليه السلام دې مټ کیونه مو په دې ترخ کې وروچته او چې وروچته کوي او سو قدم والي او دولت قدمه بوته دا غدانه دولت قدمه بوته دا خپل وچته کول اسمه کې راو بناوه دا یو وخت په دې اسمه کې راو بناوه دا بل امرو برو یوې خپې دا چې کوم ځای کې وبرول هغه کې خدای پاک ګرمه وبرو وستل او چې دا بل خپې وبرول هغه کې ولا خدای پاک یخ وبرو وستل هغه پیغمبر معجزه هغه ګرمه وبو کې شابول هم هغه کې ولهم بل او دا یخ وبو اوسکا هغه اوس کې خدای پاک ظاهري باطني چې څومره بیماری او باغسات لري ټیک ټاک او حضرت جبريل عليه السلام له خشتخ کول جوړه راو درې خمو د جنت نه هغه وتاوسته او خشته تاجي ولا نور پساره کوي او مزیدار بستر ولا نور پاره کین خواته لري بدل تکین دا خدای چې وسراله قریب خواره چې څنګه رانه وته به کتل غزاته نو خاوند دي نشته جبريل عليه السلام ولا خاوند دي نشته بل غریب په جړا او یې خاوند اس پته نه لګی چې شرم خو خوري او که دا مرغه او حیوان تختونی بس وش فلای راکې خو خلکو کې خو فریاد جات حضرت ایوب علیه السلام تواضع کې خلک دې خو نه چې ولې چغه وي ویل دا ما خاوند وسو شو اوس په دې نه چې خاوند وخت په کوم حال کې له خوار خلاص تقول قولونو او اوس خو یو لوی شاهي شخصیت جوړ شوی دغه ما خاوند ته دې چې دا شرم خو تختاو د زمري تختاو مشتا خاوند کم دی ویدارې پروتو کنه به خځه سوچو کا خاوند دې ته څه کول دا پروتو څه شو تختاو ویدارې پروتو ما خاوند غریب بیمار وکنه ویدارې خاوند پیژنې ایوب علیه السلام ته نو په خندا شو وتا ایوب علیه السلام نو چې په خندا شو ودا ته جوړه ایوب ودا هغه ستا خاوند ایوب الله تعالی په ما رحم وکړه نو خدای پاک بیماری لري کړه خدای پاک جوړ کړه قرآن حکیم کې الله سوي وآتناه اهله ومثلهم معه الله ولا خپل بال بچ ورکړه نو بعض مفسرین لیکي خپل بچو ولا واپس الله را جمع کړ او خپل خدي ولا واپس جمع کړ محققین مفسرین لیکي چې دا څه نه و خو خدای پاک ولا نور ځامن ورکړ نور بچو ولا خدای پاک ورکړ او نور خدي ولا خدای ورکړ ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكر للذاكرين فزموږ طرف یو رحمت او پدبان او یو نصیحت مال خدای بیا ورکړ
بخاری شریف کې حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي چې ایوب علیہ السلام لمبل نو مولخان د سرو زرو پې راغل د سرو زرو د مولخانو باران شو پې نو د ورته لمنو غوړول وغیره نیول خپل صدر کې رامنډل رب العالمین ورته فرمایي چې اے ایوب ته ما مستغني کړی نه تعالی خو ما مالداري درکړې ده نو ته دې پسې مو چوپونه وې او دا به را جمع کې وی الله ستا د برکت نه زه هېچېرې مایوسه نه یم ستا له برکت نه زه مستغني یم خو ستا برکت دی چې څومره ډېر هغه برکت دی نبي اسلام فرمایي نه هغه وخت خدای پاک مال دولت ځمکې جایداد نوکران خادمان د هغې نه الله زیات زموږ مفسرین حضرات چې دا واقع لیکي په دې نه ډېرې مسلې معلومېږي یو مسله خو دې دا معلومېږي چې په نیکانو خلکو باندې د الله تکلیف نو اوس هم که په یو نیک سړي یو تکلیف راغی نو دې دا نه وایي چې په ما د خدای قهر او غضب دی ډېرې فریادونه نه کوي چغې دې نه وایي نو دا بیماری د ده لپاره د ګناه د رجېدوم سبب دی او د درجې د بلندېدوم سبب ګرځي دویم عام مسلمان باندې که تکلیف راشي نو دې ځان ته د ایوب علیه السلام او د نور پیغمبران را مخ چې که په ما بیماری راغله زما زوی مړ شو مثلا ما ته بل تکلیف راغی زما مال لا نو ګوره ایوب علیه السلام د خدای څومره خوښ پیغمبر دی هغه له څومره تکلیفونه راغلي مال هم ته تلي وو بچي هم ته تلي وو نوکران هم تلي وو ګڼې چیلې هم تلي وو نو د مصیبت په وخت کې به فریاد نه کوې ځان ته به همدغه پیغمبران را مخکې کوې درېیمه مسله ته دا معلومېږي چې د خدای د رحمت نه او د نعمت نه به مایوسه کېږې هم نه که مال چې دنه خدای واخېسته نو الله په دې قادر دی چې د هغې نه دله واپس زیات کړي آتیناه اهله ومثلهم معه چې څومره بال بچو هغه م ورکړه چې څومره ښه دی وي هغه م د هغې دوچه وله الله تعالی ورکړه او بل رحمت نعمت اخېستل هم د خدای کار دی واپس ورکول هم د الله اختیار نه سړی په دې قادر دی چې دا نه مال را جمع کړي تر څو چې خدای پاک امداد نه کړي نه د خدای مقابله کې څوک ودرېدي چې خدای پاک د انسان نه نعمت اخلي نو څوک په لار کې رکاوټ نشي جوړېدی چې الله ته ووایي چې دا به نه اخلي ورکول او اخېستل دواړه د خدای په اختیار دي موږ له پکې هېڅ دخل نشته او بعضې وخت کې وذکر للذاکرین مفسرین لیکي چې بعضې وخت کې په انسان باندې مصیبت او تکلیف راشي دا د نصیحت لپاره ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 68 نمبر کیسټ ډک شو چې په دې کې د حضرت ایوب علیه السلام واقعه تاسو واورېده دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچهری جیب اشرف روډ سرای فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د هر قسم د دې تقریرونو نعتونو تلاوتونو کیسټې به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي ټلیفون نمبر